بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی خاص الله غزاد دی انزل چې نازل کړي دی علیک الکتاب پتا باندې اے محبوب کتاب منه د هغینا آیات سایاتون دی محکمات محکم ښکار مطلب والا معنا او مراد کې ښکار دی هن دا محکمات چې ام الكتاب اصل کتاب دی و اخرو سنور آیاتون دی متشابهات دی په معنا او مراد کې پټ دی فاما الذين پس هغه کسان فی قلوبهم چې د پزړونو دا غوي کې زیغون کوګواله فیتبعون نو تابعداري کوي ما د هغه څه تشابه چې متشابه وي منه د دې کتاب نام ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنه او ابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د معنا او مراد د هغه وما يعلم او نه پوهیږي تاویله په حقیقت معنا او مراد د هغه باندې الا الله سوا د الله نه بل هیڅوک والراسخون او کوم کسان چې باخ کلک دی فی العلم په علم کې یقولون غوی وای آمنا من ایمان راوړې دي به پدې باندې کلون دا ټول من عند ربنا د طرفه د رب زمونږ دی وما یذکر او نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر عقل من خلق ربنا ای رب زمونږ لا تزغ قلوبنا مکه غوځړونه زمونږ بعد از هدیتنا پس د دینا چې لار دی خود له مونږ وهب لنا او راکړه مونږ ته من لدنکا د خپل طرف نه رحمتن رحمت انک بشک انت الوهاب هم ته ډیر عطا کوونکې ورکوونکې ربنا ای رب زمونږ انک بشک جامع الناس جمع کوونکې د خلکو لیوم د پاره دی او داسې ورځې لا ریب چې نشته شک فيه باغی کې ان الله بشک الله رب العالمین لا يخلف الميعاد نما توي خپل وعده